دوستانو دوه خبرې چې د خپلې میرمنې نه د خپلې ښځې نه یې پټې وساتئ. قدرمنو، په دې معلوماتو کې ډېر اهم معلومات پراته دي. ویډیو راسره خامخا تر اخره وګورئ او د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو په داسې خبرو باندې پوه کړم چې د هغه خبرو نه تاسو د دې نه وړاندې مخکې نه وای خبر. نو موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، په دې کې خو شک نشته چې ښځه او خاوند چې دي دا د زندګۍ د ګاډي داسې دوه پایې دي چې د دې کې یو پایه هم نه وي نو د زندګۍ دا ګاډی چې دی د ښځې او د خاوند دا یو ځای نشي چلېدی. خو بله اړخ ته ځینې داسې خبرې دي چې مشران یا کتابونو کې راغلي دي چې د دغه خبرو ذکر خپلې ښځې ته نه وي کول پکار او د دغه در سره بیا وجوهات هم شریکوم چې ولې نه وي کول پکار. په دې کې لومړی خبره دا ده چې هیڅکله هم یو خاوند ته نه دي پکار چې هغه د خپل اصلي ګټې یا د هغه چې څومره آمدن وي د هغې باره کې خپلې ښځې ته ووایي، ځکه چې ځینې ښځې داسې وي چې هغه بیا د خپل خاوند هیڅ قسم مجبورۍ ته نه ګوري او دې ته نه ګوري چې ګینې دا پیسې په کور کې لګي او د دې ډېره غټه خرچه د کور کېږي، خو هغه د دې پیسو غلط استعمال کوي. غلط استعمال داسې چې دغه پیسې هغه په مختلف قسم داسې فضولیاتو کې لګوي چې د هغې کور ته یا د دې خاوند ته هیڅ څه فایده نه کېږي. او ځینې ښځې داسې هم وي چې هغوی په دغه پیسو باندې بیا چکرې وهي، ټورونه کوي، ځکه چې ازادانه طور والا ښځې شته. نو دغسې کارونه چې کوم دي دا نه وي کول پکار او ښځه دا خبره ښځې ته بالکل نه وي کول پکار چې زما دومره آمدن دی یا دومره پیسې دي. دویمه دا چې ښځې سره هیڅکله هم داسې جنګ کول نه دي پکار چې هغې ته مور پلار وکنځل شي یا مشران یې وکنځل شي. په دې سره د ښځې په زړه کې نفرت پیدا کېږي او کله هم چې دا نفرت زیات شي نو دا نفرت بیا انتهایي خطرناک ثابتېدلی شي. یعنې په کور کې بیا د ښځې او د خاوند جنګونه، لانجې، مسلې نورې هم زیاتېږي. نو هره خبره چې وي هغه په نرمې طریقې سره او په ډېر ښه انداز سره خپلې ښځې سره سرته رسول پکار دي. که تاسو ما سره متفق یې نو د خان کلیک چینل دا ویډیو لایک کړئ. نور معلومات، نور اپډیټ به درته په نور ویډیوګانو کې درکوو. ډېره ډېره مننه.